پلسټیکو کورنۍ هګۍ دي ځان راورسوئ بیا د سړی روان دی دقه درې دانې هګۍ دي چې دا په چا واړوم نو بیا به ځم کور ته والې هګۍ والې په زړو ټیمانو پلسټیکو ځان راورسوئ نن خو بیخي راواړه نشته نور کوله به یې ټیمان راویسته چمپل به یې راویسته چا به پکې چرګې پټې کړي داسې کار کومه چې داسې کته ځمه چې دقه درې دانې هګۍ خرچې شي بیا ځمه کور ته ډارک ډېر زیات ستړی یم او که بل مې پکې څوک ورسوه نو غټ کار به وشي والې هګۍ والې په زړو ټیمانو پلسټیکو ځان راورسوئ درې دانې پاتې دي کورنۍ هګۍ دي والې هګۍ والې په زړو ټیمانو پلسټیکو هګۍ دانه په څو ده په 10 روپۍ د 50 روپو درې نه راکې دا پخوانی دور دی زه ځانه بل چل ځای کې واله زما دماغ مه شاټ کوه ځه تا نه یې څوک علم نو دا سکار وستې هګۍ دي ته یې اخیستی هم نه شي ستا دا خوله د اخیستو نه ده دا سکار شکل دې ورک شه ستا د دا وستې هګۍ څوک دي نسکا شکل دې ورک شه کټه سریه ده دلته د اروستې هګۍ مه خرڅوه پکې سریه نشه د دې مخکې نه وي ستا دا ډېر ښکلی دی والې هګۍ والې په زړو ټیمانو پلسټیکو ځان راورسوئ درې دانې هګۍ پاتې دي والې هګۍ والې په زړو ټیمانو پلسټیکو چمپل راوباسئ والې هګۍ والې په زړو ټیمانو پلسټیکو راوباسئ والې هګۍ والې په زړو ټیمانو پلسټیکو کورنۍ هګۍ دي ځان راورسوئ بیا د سړی روان دی په زړو ټیمانو پلسټیکو کورنۍ هګۍ دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښی خیر دی څنګه چل دی هګۍ دې خرڅې کړې دغه درې دانې پاتې دي نو دا درې لږې دي زه هغه نورې دې خو دې خرڅې کړې که نه او نورې مې خرڅ کړي بالا شیه روپۍ به دې ګټلې موږ خو دقلته په دې داړې او دا مو ستړې کړې روپۍ به دې ګټلې زما په خیال چېرته واده کې نه نه دا دومره روپۍ ته څه له ګټې تاسو خو جیبونه ډکي کور کې جمع کومه جمع کې دقسې جمع کوه موږ له خو چېرته یو څه الله دا خو ډېر روپۍ دی شمار که ته روپۍ شمار که زه ستا روپو ته نه ګورم ماتې که ماتې کم دله 10 او 15 پکې راکړه 10 او 15 رحیم الله دا هلک ډېر ساده دی دقه ټیم دی وایي رسوه سوچ کې نه سوچ نه کوم صحیح شمار کم دله او ورګه شمارم چې دا څو دي دا خو 10,000 روپۍ دي 10,000 څو ته وایي 10,000 دا هلک خو په رښتیا ډېر ساده دی وردې د روپۍ دې په څه طریقه وهم 10,000 10,000 او 2,000 ماله ماتې که ځه ماتې کم دله دا وړوکې خو 12,000 ته 30,000 وایي او 30,000 ته 12,000 وایي بیخي ساده دی رحیم الله دقه ټیم دی دا 12,000 دله ورکه او 30,000 ته ځانه کېده سوچ مه کوه دا روپۍ ماتې که زه کور ته ځم ته خو لوپر شئ خاخا ماتوم دله ټیک شو خفه کېږم ته ما سره دوکه کې زما نوم ګل حسین دی ګل حسین داسې ستن به درته ووایم چې ټول عمر به درد کوي ذکر دی که نه دا ما تاله ماتې کړې او دا یو مې دل پکې 50 راکړو ستا هغه روپۍ چې کومې وي هغه دغه روپۍ وي که نه 30,000 روپۍ وي
او دا 10,000 او 2,000 روپۍ دا ډېرې دي او هغه کمې دي ښه دا واله دا مې درنه ماتې کړې او دا 50 روپۍ پکې دا واله ښه او دا هګۍ دا څو دانې هګۍ دي 3 دانې هګۍ دي داسې کار دی دې 3 کې به دا 2 دانې هګۍ زما شو ده نه د دې به زه تاله 100 روپۍ راکړم په څو روپۍ دانه ده او دغه یوه دانه ځانه کور کې ورته که نور په دې غار ومه ګرځه زه ورځه ټیک ده ځه رحیم الله سړی خو دې پاو کې ووو نقلي روپۍ مې ورله ورکړې او اوس دې 30,000 روپۍ دي زه د 5-6 ورځو خرچه خو ده که نه په پاو کې مې ووو زه اوس ګرځه لکه 3 دانې هګۍ دي چې دا په چاواړو منو بیا به زما هګۍ والې په زړو ټیمانو پلاستیکو ځان راورسوئ السلام علیکم بابا وعلیکم السلام ترانې څنګه یې خیر دی او خیر دی بچوړیا ولې څه پکارو او یو دړی چینی پکار دی یوه دړی ګوړه 2 کیلو چې دوی شوپړ دغه شینه مینه پکار دي دا راکه او انډې راشه راکه یو 20 دانې انډې پکار دي دا سودا ول ویسو که نه دا ډېره ده بیا به وروستو نور وړو دا ته ماله برابر که بچوړیا دا سودا مې دله برابر کړه دا واله ښه برابر دی ګره ښه دا څو روپۍ شوې بچوړیا دا 7,200 روپۍ راځي ته 7,000 راکړه 7,000 ټیک ده دا والا دا 7,000 روپۍ پوره دي ښه زه لاړم د خدای په امان ته ورځېږه لکه 2 روپۍ ته وګوره 2 روپۍ خو نقلي دي د څه شي نقلي دي بابا دا خو اوس ما د بینک نه راواغستې ها ته دا کار کې زما خو ستا نه دا تمه نه وه چې ته به خلک په نقلي روپو دکه کې سیده دا سودا کېده او د دې ځینې اوس بیا په دې طرف رانه شي ګڼ کپله خو غونته کې هسې دې په ما باندې سودا وتلله ماما نسیه ورانه کې اوسه دې دوکان نه اوسه که نه ته جاخه جاخه کېږي خدای دې روک که زه په غرقونو غرق شوم ما ته چا وی چې ګلوسیان د روپۍ ماتاوه السلام علیکم ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې منګه پنی سره یو دا میسیج ورکړی دی چې نن سبا نقلي روپۍ راوتې دي هغه هر ځای کې چلیږي په دې نقلي روپو تاسو دوکه نه شئ ساده خلک پې هم ډېر زیات دوکه کېږي نو دغه باندې دوکه نه شئ دا یوازې د ویډیو د خندا دپاره نه ده دې کې یو ښه میسیج هم ورکړی دی امید دی چې په هغه میسیج به تاسو پوه شوي یئ انشاءالله بله یو داسې ښایسته ویډیو کې میلاویږو آرکیش شانګله واینز ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه د لوی الله په امان